अल्लाह फरमाई कि तमाम जी रूह चूंकि जमा पैदावार दे और मां द खपल पैदावार रिज़्क चे दे आगा पजान बांधे लाजिम करे। अजीजानो द रिज़्क मसला चे दा तासो गोरे पदे ज़मका दा से अशिया निश्ता चागीता वक्तन फवक्तन खुदा पाक खपल रिज़्क नरसे। समूद यो कौम सालेह अलैहिस्सलाम दागे पैगंबर कौम वलरागे मौजज़ाए ते तलब करा चे मुंग पता ईमान अला रौड़ू चे दा पदे मैदान के यो काने प्रोत ते चे दगा कानी ना यो उखा राओ बासी او اغا اوخا سلویخ گزا اگدوی او دیرش گزا لوڑی او دمرا پای کئی چی اغا تمام سمود قوم تکافی کی. صالح علیہ السلام حیران شو چی دا دے بدبختو سم مطالباو کرن وحی ورتوش وحی ورتوشو چی اے صالحہ فوراً لارشا او دے کانی تا آوازو کا او دے نبو خروزی سلویخ گزب اگدئی او دیرش گزب الوڑی سلور زرا و شپیت کالوشو چی دے کانی کے ماوخا پیدا کرے. سلور زرا و شپیت کالوشو اندازہ ہو کئے چه سلور زرا و شپیت کالا پا دغا کانی کی دی اوخی تا رزق چاور او بیا چه روتن و حامل وا بلار بوا فورا لنگشوا او دمرا پای بے کول چه تمام سمود قبیلے تا مکافی کی دا. نو عرض داو چه سو پوری معاملہ دا رزق دا نو ہی زیروح پا دے ازمکا دا سی نشتا چاگے تا اللہ پاک وقتاً فوقتاً رزق نرسے. ہارون الرشید بادشاہ پخکار وتے دے خکار اوکا او اغا بیا عملہ ور سروا اخکار پوخ کو خوڑوئے لگیا یو کارغر آگے او دا ہارون الرشید دا مخینے روٹے و تختولا. ہارون الرشید پا اس باندے سور شو او وزیرانو تیوی چی واللہ کدا کارغ پریدم چه وجلے منی ز بادشاہ کارغ سنگ دا جورتو کو چه دا بادشاہ دا مخینے روٹے و تختول دے چه پاس سور شو وزیرانم ور پسی شو زکا چه وزیر اعظم پا منڈو شی نو دان واڑا واڑا روٹی خلاص خود بخود پا منڈو شی کارغ مخ کے او دے ور پسے کارغ دے یو غرن آغا غاڑا واوڑے بادشاہ ور پسے ور واوڑے التا سگوری چی او سڑے دے لاسون او خپے شاتا تڑلی دی پخپل پٹکی او سادر او پڑاڑا پروت دے دی کارغا اگر اٹھائی اوڑا واغا سڑی لے پخلا کے ورک بجائے دی چی کارغا دا روٹائی پخپلا خوڑ لے وے نو دا یوڑا واغا لے پخلا کے ورک. بادشاہ چی ورو رسیدو نو کارغا والواتو دے سڑی نے تپوسو کو چی سو کی او دا ولی آغا ورطے صاحب سوداگرو ما
په دې لار تلم غلو ونیوم او ویشو کولم او په دې خپل صادر او پټکي راته خپې او لاسونه کلک کلک وتړل مال رانه یوړو زه دلته داسې پرېږدم اوس څوک په دې لاره راځي م نه چې ما پرانیزي څومره موده وشوه وی 3 میاشتې وشوه بادشاه ورته وی چې 3 میاشتې وشوې او ته دلته تړلی پروت یې نو خریس کې څنګه هغه ورته ویل بادشاه په خدای قسم چې هغه غلو وتړلم او رانه لاړه دا کارغه قدرت مقرر کړی دی ټیم په ټیم په دې مخوکه کې اوبه م راوړي مالی خوله کې راکوي او روټۍ م راوړي مالی نو مولانا روم وایي چې السببها بگذرو تقوی طلب السببها بگذرو تقوی طلب تا خدا روزی رساند بے سبب وی ہیلے پریگدا تقواو کا خدای سره جوړاو کا خدای سره رابطه او تعلق پیدا کا نو روټۍ به تا پسې منډې وي بجای د دې چې ته روټۍ پسې منډې وهې نو روټۍ به تا پسې راځي نو زما عزیزانو سو پورې چې د رزق مسله ده نو هذی روح د ځمکې د پاسه داسې نشته چې وقتاً فوقتاً الله پاک هغې ته رزق نه وررسوي دا مارغان وګورئ د شپې ونه کې شپه تېره کړي سبا له هېڅ پروګرام نه وي هېڅ نه دکانداري وي نه نوکري وي نه ټیکه وي هېڅ نه د مارغه د رزق معامله سبا له چرته خو چې رڼا ولګي نو والوځي چې والوځي روان په هوا کې او لاندې نه ورته اشاره وشي چې ستا رزق دلته دی په سړک را کینی دانه اوچته کی پټي کې کینی دانه اوچته کی په ونه کینی میوه اوچته کی رزق ورته ملاو شي موړ شي بیا په آرام کینی او ځان ګرئ او یخ یخ سوري باندې مزې اخلي نو مارغانو ته وګوره ایس اسباب د عیش او ایس اسباب د رزق د شپې نه نه برابر او چې سهار له روان شي په رزق ورکړي رحمان بابا وی بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې نه پوهیږي په خپل سود او په زیان ولې خدای درکړی دی د هرې چارې توان دی نو ته په هسې ډېر لوی توان کې دې ځان بولې ناتوان ولې په دنیا دین او ایمان ولې بدلې دنیا د پاره ایمان ولې پرېږدې دنیا د پاره دین ولې پرېږدې نو زما عزیزانو نن هغه رزق دی چې د چا د پاره زمون ایمان تباش هغه رزق دی چې د چا د پاره زمون آخرت تباش هغه روټۍ ده چې د چا د پاره زمون دین او دنیا دواړه رسوا شي نو عرض داو چې علا کلمات عربي کې لزوم د پاره راځي الله د تمام مخلوقات او رزق چې دی آپ ځان لازم کړی دی چې زه به ورکوم قبول د توبه الله تفضلا په ځان لازم کړی دی چې مسلمان ګناه وکړي غلطي وکړي
او د په خپل ګناه باندې خپېمان شي نو الله پاک دا توبه ورته معاف کړي. توبه دا یاد لرئ چې غوږونو نیوو ته یا توبه پوزې په ځمکه راښکو ته نه وایي. توبه چې ده په خپلې ګناه خپېمانتیا ته وایي. په خپلې ګناه خپېمانه شي دې ته ګویا کوي التوبة الندامه. توبه وایي دې ته چې خپلو بدو باندې خپېمانه شي. عزیزانو هر څومره لویه ګناه چې وکړي او خپېمانه شي چې بد مې وکړه معاف شي درته، او که ګناه دې وکړه او بیا دې پې فخر وکړو نو یوازې ګناه نه او نه ګناهګار بلکې کافر شي. پسې یو سړي زنا وکړه هلکه دا ولې وایي ښه مې وکړه، او چې ښه مې وکړه نو کافر شو. قتل یې وکړو ګناهګار دی، دا دې ولې وکړه ښه مې وکړه نو کافر شو. شراب یې وڅښل ګناهګار دی، او که دې ورته وایي ولې دې وڅښل وایي ښه مې وکړه نو کافر شو. روژه یې وخوړه ګناهګار دی، روژه دې ولې وخوړه وویل چې ښه مې وکړه نو کافر شو. حرام یو شی شریعت کړی دی او هغې ته حلال وویل او په هغې فخر وکړي نو کافر شو. نو عرض مې دا و چې انما التوبة على الله للذین یعملون السوء بجهالة. په ناپوهۍ ګناه وکړي ثم یتوبون من قریب او بیا زر توبه وباسي فاولئک یتوب الله علیهم وکان الله علیما حکیما. الله په دوی باندې قبول د توبې وکړي ځکه چې الله پوه او صاحب د حکمت. نه توبه قبلی توبه الله د هغه کسانو ولیست التوبة للذین یعملون السوء. الله نه قبلی توبه د هغه کسانو چې ګناه کوي تر هغې پورې چې سای دې مری ته راشي. سای مری ته راشي او بیا وایي قال انی تبت الآن، یا الله اوس توبه وباسم، نو الله وایي اوس توبه نه قبلي. نو ما تیره جمعه دا عرض کړی چې یو قبول د توبې د مسلمان دی او یو قبول د توبې د کافر دی. د مسلمان توبه الله هر وخت کې قبلی، او د کافر توبه چې څه وخت کې انکشاف د احوالو د آخرت پې وشي نو بیا دغه وخت کې د باس د توبې چې دی هغه نه قبلی. نو عزیزانو الله دې وکړي چې خدای مونږ ته توفیق راکړي د خپلو ګناهونو د الله نه د معافی غوښتو. بیا تیره جمعه ما تاسو ته دا عرض کړی چې په دې امید کې مه اوسه چې زه توبه به وباسم. ګناه کوه توبه به وباسم. کیدای شي چې داسې حالات پیښ شي چې د توبې توفیق درته نصیب نشي. لکه نن سبا حالات وګوره، قصه خانه کې به روان او غړم بشي چې په ځان پوهېږي تیکه تیکه شوی، ریل ګاډي کې به ناست دی او غړم بشي چې په ځان پوهېږي تیکه تیکه به شوی. نو که د توبې توفیق خدای پاک درنه تاسو خیال راغی. نن سبا ستا د ملک حالات وګورئ چې څومره د پاکستان دنیا د وخت کې پریشانه ده. الله دې امان راکړي. عزیزانو دا بمونه چې ستا په ملک کې نن کم خلاصي. ما پرون د خپل ضلع ډپټي کمشنر ته وویل چې د دې د بنیاد سراغ ولګوئ چې دا بمونه خلاصیږي. ولې خلاصیږي؟ نو هغه وویل چې کابل یې کوي. نو ما ورته وویل چې کابل زمونږ په وس کې دی یا د مسلمانانو د ملیانو د تقریرونو په وس کې دی؟ نن ستا د ملک حکومت د خپل اقتدار د دوام د پاره څه کوي لګیا، د خپل کرسۍ د بقا د پاره څه کوي لګیا. عزیزانو ستا د ملک بمونه
هغه د مولیانو په تقریرونو یا د مولیانو په نصیحتونو یا د عوامو په میټینګونو د دې علاج دا نه دی. د دې علاج دا دی چې بین الاقوامي سطح باندې کابل سره خبرې وکړي، خبرې ور سره وکړي چې ولې خیر د دې به کېږي څه. دغسې به خلق راځي او د پردی مور بچي به کباب کېږي، په لاره به روانې او خپوی به م په ځان نه وي، تیکه تیکه به څادرې به دې په اوږه بازار کې به ښځه وایي بچو له روټۍ ګټلو ته تللی دی، ورته به دې تیکه تیکه راو. خیر دا به کېږي څه؟ دا بمباري به تر هغې پورې نه بندېږي چې تر څو پورې مونږ د امریکې رزیل حکومت بایکاټ نه یې کړی. دا مونږ اولی امریکا او ای من از بیگان اگا هرگز نه نالم که با من هر چی کرده آشنا کړ. بله شپه زه او د مفتی محمود صاحب زوی اسپتال ته لاړم. په اسپتال کې مې هغه کسان وکته چې د چا خپې نشته، د چا په بدن پورې یو چټاکی غوښه نشته، بالکل کباب شوي پراته دي، تیکه تیکه پراته دي. دا به کېږي څه؟ د صوبه سرحد حکومت ناکام دی. صوبه سرحد حکومت صوبه سرحد را ټینګولی نه شي. آیا یې په دې کې ده چې استعفا دې ورکړي؟ مړه نه داسې شرمېدلې صوبه به دې چېرته لیدلي چې تر اوسه والا ګورنر نه پیدا کړي چې میګویانې دي. کله د یو کور کې ډولکي شروع شي، هله زما نامه اخبار کې راغلی د ګورنر کېږم. کله د بل کور کې ډولکي شروع شي چې هله زما نامه راغلی ده، یعنې کېدی شي ستاسو نامې هم پکې راشي. دا تاسو صوبه ده، یعنې زمونږ په صوبه سرحد کې سړی نشته چې د صوبه سرحد ګورنر شي. نو دا حکومت ناکام دی. د بلوچستان حکومت ناکام دی. تاسو وګورئ 200 کلي نن په تیاره او د خدای په قهر گرفتار دي. تمام ګریس سټیشن یې ورته والوزولي. د دې علاج د ملک منتخب او د قوم خوښ شوی حکومت دی چا د ملک پالیسی جوړه کی او بیرونی دنیا سره روابط قائم کی چې آخر زما ملک ولې داسې کی. نن تا ملک نه بیروت جوړیږي لګیا ده، ستا ملک سیول وار ته تیاریږي لګیا ده. سیول وار ته، سیول وار تاسو پیژنئ؟ خاورې پیژنئ؟ سیول وار پیژنئ؟ خټکي پیژنئ؟ امونه او خټکي په لاره روان یې، ام په لاس کې او دغه چل به کوي. پوستکي په لاره بله ورځ مونږ دوکان مخې ته یو پې وښویدو، روغ یې سر مات شو. که سړیتوب زده کوي چېرته دا پېژنئ؟ ستا ملک سیول وار ته جوړېږي لګیا. حالات داسې پیدا کېږي چې افغان مهاجر او لوکل خلق سره خپلو کې اونخري. نو تم مسلح یې او هغوی مسلح دي. نتیجه به یې څه وي؟ زه به تا وجنم او ته به ما وجنې. خپلو کې به سره کباب شو. امریکا به 14,000 میله لرې د خیر په غونډه یې ناست دی. ستا ملک سیول وار ته جوړېږي لګیا. نن ستا ملک کې سر نشته چې د ملک پالیسي جوړه کړي. سر نشته، په خبرو نه پوهېږي. د دې حکومت خبرې تاسو اورئ لګیا؟ خبرې اورئ؟ زما رونو خیر بشي، دغه تشویش خبره. زما کور روان شو، بچی مې والوته،
بچی می تیکا تیکا په هسپتالونو کې پراته دي او ته وایې د تشویش خبره نه ده. نن ستا زمونږ بچي مړه کېده دې حکومت ته داسې دي لکه د دوبي خر چې مړ والله ټس نه مس کی بیا ته مال هسپتال له پوښتنې له ولې راځې؟ ته زما په تحفظ کې ناکام یې، زما په حفاظت کې ناکام یې، ستا حکومت زما تحفظ او حفاظت نشي کولی، نو ته مالا هسپتال له پوښتنې له ولې راځې؟ خدای دې نه کړي هغه ساعت چې ما سره داسې وشي او زه مړ یم او زما جنازې ته راشي د پاس نه به پې توکاڼې توک ما جنازې ته راشي ستا د لاسه ما سره دا کړي ته حکومت نه یې بلې بل ته یې ګوره ملک کې پردي بچي کباب کېږي دی تلی بیت الله شریف کې ناست دی دعاګانې کوي وزیر اعظم ته ګوره ملک بچی کباب کیږي لګیا دی دی راشي دلته د مسلم لیگ تنظیمونه کوي د ملک ته د مسلم لیگ ډېر ضرورت دی د مسلم لیگ د تنظیم ورته ډېر ضرورت دی که د دې ملک د بچو تحفظ ته ډېر ضرورت بیا وزیران یې وګوره عید ملن پاټای ورته کیږي بچی غوښې غوښې په هسپتالونو کې پراته دي دې ته عید ملن پاټۍ کېږي دا خو محمود غزنوي و چې د یو بوډۍ د بچي جواب د ټول هندوستان نه اخیستی و په ځان یې روټۍ حرام کړې وه چې والله که روټۍ ترغې وخورم چې د دې کونډې د بچي بدل مې د ټول هندوستان نه نی اخیستی دا ستا ملک دی که مونږ یو ځان له روټي خلاص یو والله که بله شپه ما دا اور ولیدو ما روټۍ نه ده والله که تر ننه مزه راکړه نو عزیزانو عرض دا و چې د خپل ځان تحفظ په خپله کوئ د خپل ځان حفاظت په خپله کوئ حکومت نشي کولی کورونو حفاظت په خپله کوئ ویښ اوسئ دکانداران یئ هر څوک چې درته راننوځي د غل په نظر ورته ګوره ځکه چې دومره غوندې غوټه به خو چې تختې لاندې لړه کړه هر څه چل چور نو د ځان حفاظت په خپله کوئ د کورونو مخې ته لارې موټرې ولاړ بالکل مه پرېږدئ د شپې د کورونو تحفظ په خپله کوئ حکومت ناکام دی د ملک او د قوم په تحفظ کولو کې تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا دوی ته حکومت پرون مې ورته وویل چې تاسو چې وایل چې دا سړی دی د سره بم ونیوی شو نو چې د سره بم ونیوی شو دغه بم 2000 کسانو ولیدو په دې سړي به ته اوس 15 کاله مقدمه چلې او آخر کې به بل حکومت راشي نو دی به بری شي داسې ده که نه ده بری به شي نو چې د سره بم ونیوی شو خو کنینګم پارک ته راول او د دنیا په مخ کې چرماري کا کنه دا ستا د ملک قانون دی ښه پوه شوې چې د سره بم ونیوی شو خو دا پرون هم ده کړي بله ورځ هم ده کړي لا بله ورځ هم ده کړي نو چې ده کړی خو راونیسه او میدان کې چرماري کا کنه دې نه معلومیږي چې دا ستا فراډ او دوکه د خلقو ته په سترګو کې خاورې چې دا دې ومیني و څو ورځې خبره پې د خلقو چپ کې چې دغه ونیوی شو چې خلک لاپروا شي بل غړمبو شي نو دې وجې نه عزیزانو تر هغې پورې به د دې ملک هم دا حالت وي چې څو پورې تاسو دې خلقو سره خبرې نه کړي بیا ما ورته دا وویل چې افغان مهاجر
د دې مشران راولي او میدان کې کېنوي دا ملک تخریبکار هغوی پیژني تاسو یې نه پیژنئ هغوی سره خبرې وکړي خبرې ما دا کړي او بیا وویل چې والله که دا اور سوړ کې تر څو پورې چې د افغانستان مسله حل شوي نه او تاسو ورسره خبرې نه کړي هغې سره خبرې کولو ته موږ امریکا نه پرېږدي د امریکې دې کې خپل مفاد دي نو امریکا به ګوري بنګال رانه کټ شو لاړو تباه شو امریکا به ګوري دا زمونږ ماما دی مونږ به تباه شو کباب کیږو به به د خیر په غونډۍ ناست نو خدای دې د امریکې کور وران کی خدای دې امریکا او روس په یو ورځ دواړه تباه او برباد کی سره د اسرائیلو سره د اسرائیلو سره د هغې د ملګرو سره د هغې د تالي سټو نو عزیزانو ویښ اوسئ ویښ اوسئ غافله کیږئ ما بچو نه غافله کی تاسو وګورئ سیکل نه مه غافله کی سیکل ته وګوره د سیکل غلې شروع شي قدم بله ورځ زموږ مالت کې هلک غریب نه نوتو کور کې سبزي کې خوا چې راووتو سیکل یې نه زما زوی د نهي دوکان ته ننوتو چې راووتو سیکل یې نه زما د زوی نه ورک شو پولیس ته مې وویل سیکل راوړئ والله کم پرېږده ټیک به یې راولئ ویل د بل چا به در راولو معلومه به راولئ سیکل راولئ چې ته زما سیکل نشې پیدا کولی زما ځان چې په بم والوځي ته به ما څه پیدا کړي سیکل سکوټرې هغه ورځ نه ده چې د پېښور نه موټرې نه تښتېږي کوم ځای ته ځي کوم ځای ته ځي د موټرو غل تا پیدا نه کو د سیکل تا پیدا نه کو د سکوټر تا پیدا نه کو د موټر غل تا پیدا نه کو د بم غل تا پیدا نه کو نو ته ناست څه دپاره یې تر اوسه پورې خو ځکه نو عزیزانو دا اعتماد او اعتبار ونه کوي چې ما تحفظ به څوک وکړي دا خیر غواړه چې خبرم نه یو په بډه پیاز درو منډي دا خیر غواړه چې خدای خبر بم نه او غوټه به در پورې ونیسي چې هله دا دی دغې بلا نه دی خدای ساته خبر به نه نو عزیزانو عرض دا و چې د خپلو ځانونو او د خپلو بچو حفاظت په خپله کوه بچي دي دي منټ کې به درنه غیب شي چې ګورې به چیټی به راشي چې شپېته روپۍ راوړه 2 لکه راوړه 1.5 لک راوړه حکومت ته کوئ وایي به یاره څه ګډ جوړ ورسره وکړه نه کېږي نو حکومت ته کوئ دا به درته نو هېڅ شی په امن کې نه دی هېڅ ځان نه دی بچي نه دي کور نه دی مال نه دی هېڅ شی په دومره بدامنه ملک نن په دنیا کې نشته لکه ستا ملک نو زمونږ د لاسه دا ملک سیول وار ته جوړیږي او زمونږ د لاسه دا ملک بیروت جوړیږي لګیا دی دوی کې صلاحیت او اهلیت د ملک د پالیسی جوړولو یا د ملک نه یو بدامني لرې کولو دا قطعا نشته